د وحدت نیوز ګرانو کتونکو ستړي مشي په خیر راغلی. زه ناصر داوړ د وحدت نیوز په خصوصي خبرونه چاپیریال کې درته هرکلی وایم. ګرانو کتونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دنیا کې کامیاب قومونه، کامیاب خلک، کامیاب انسانان هغه دي چې څوک خپل خبره په بل باندې اوریدلی شي او خپل میسج بل ته کنوي کولی شي. هغه په مختلفو ژبو کې خلک لګیا دي، ریسرچ هم کوي، یو بل ته د یو بل ژبه هم زده کوي او د دې قدر هم کوي لکه څوک هم د یوې بلې ژبې سپکاوی نه کوي. او داسې نن موږ سره په سټوډیو کې راغلی دی یو پیرانګي دی د استرالیا نه راغلی دی، جسپر نومي دی. جسپر درته هرکلی وایم، خوشحاله اوسې، په خیر راغلی. مننه. Thank you for having me. جسپر هغه یو کس دی چې د استرالیا نه راغلی دی، په پېښور کې د ګرځي چکرې لګوي او دنیا مختلف ملکونه یې کتلي دي، هغه به هم سره خبره کوو. او پښتو د څنګه زده کړله، دومره پښتو یې زده دی ګرانو کتونکو چې خپله خبره ماته هم کولی شي، تاته هم کولی شي او خپله لاره مونده کولی شي. انګریزي ویلو ضرورت دته نشته، کمزوري به وي، خو دا غټه خبره ده چې د کم از کم د موږ د ښکلې ژبه، د درنه ژبه، د پښتو ژبه دا د زده کړې ده او اوس ګرځي لګیا دی، پېښور ته راغلی دی او پېښور نه پس بیا دی ځینې نورو هېوادونو ته به هم ځي او خصوصا د پروګرام افغانستان دی. جسپر دا راته ووایه چې پښتو دې څنګه زده کړه؟ ما پښتو زده کړې د انټرنیټ څخه او زه یو ښوونکی لرم، یو پښتو ژبه ښوونکی لرم او هغه خپل نوم فرهاد ده او هغه اصلي کابل نه ده. هغه ماته د افغاني پښتو ور زده وکړه. آنلاین دی ټیچر دی؟ جی آنلاین ټیچر دی، په کابل کې ناست دی، فرهاد نومي دی چې لږ هغه راته ښایي، خو زیات تر کار د انټرنیټ نه اخیستی دی. د انټرنیټ نه یقینا چې هر قسم ژبه چې څوک غواړي زده کولی شي. کم ملکونه دې کتلي دي، د کمې ملکونو نه راتېر شوی دلته راغلی؟ تر اوسه ما تقریبا 15 هېوادونه سفر کړي دي، such as جاپان، چین، هندوستان، نیپال او زیر افریقایي هېوادونه. 25 جی 25 هېوادونه. ته کول څه غواړې؟ ستا ټارګېټ څه دی؟ کول څه غواړې؟ هسې خوند درکوي؟ زه غواړم چې زیاته د بل هېوادونه دوی خپل کلتورونه، دوی ژبې، دوی خلک، دوی ډوډۍ په هکله غواړم پېژنم. دې وایي چې زه مختلف کلتورونه ګورم او غواړم چې ټول وینم، مختلفې ډوډۍ مو خورم. یقینا دا خلک شوقین هم وي چې د پېښور کې موږ ګورو چې کوم روایتي خوراکونه دي په هغې باندې لګیا وي، که هغه په فوټپات باندې نه وي، موږ شرمېږو خو دوی ناست وي ورته او دوی انجوای کوي. په پاکستان کې د کم ښارونه وکتل؟ پاکستان کې ما ډېر ښارونه، ډېر ځایونه سفر کړي دي، such as ملتان، اسلام آباد، پېښور، مظفرآباد، آزاد کشمیر، ټولو ځایونه آزاد کشمیر کې او ناران کاغان او خنجره، چاینه بورډر. کراچي او لاهور دې هم کتلي؟ تر اوسه کراچي تللی نه یم، خو جی پنجاب لاهور تللی یم. لاهور دې کتلی؟ جی. دا راته ووایه چې په پاکستان کې نور ښارونه دې هم کتل، پېښور دې هم کتو، فرق څه و پکې؟ څه فرق دی پکې؟ زما فکر کې پېښور کې زیات ښه میلمه پال نشته او ما پیدا کړی دی چې پېښور کې د پېښوري ډوډۍ زیات خوندور ده. د پنجابي ډوډۍ کې دوی زیات مرچ زیات کوي، خو پېښور کې دوی خپل ډوډۍ لږ نور ناچرل ده. نیچرل جی. غوښه دې خوړلې؟ نمک مندي تللی یم. زما خوښه ډوډۍ پېښور کې د کابلي پلاو، د نثار تیکه. مونږ په پاکستان کې فیمس چې کوم دی مشهور ښار دی ډوډۍ دپاره، هغه لاهور دی. لاهور. ما اوریدل چې ټولو پاکستان کې د لاهوري، د پنجابي ډوډۍ زیات مشهور ده. او تا ته پېښور خوند درکړو؟ نه، زما ډېره خوښېږي د پېښوري د خیبر پښتونخوا ډوډۍ. جسپر مزید ته څه کول غواړې؟ چېرته به ځې؟ کم ملکونه نور ګورې؟
زه غواړم پاکستان وروسته زه غواړم ایران، افغانستان، عراق او ټولو میډل ایست ته لاړ شم انشاءالله. د پښتو شاعري غزلې سندرې دې واورېدلې؟ جی ما اوریدل چې ډېره پښتو ژبه سندره زما خوښه پښتو سندرې غاړې عرفان خان، کارن خان او حشمت سهار. حشمت سهار رښتیا زما ګاونډیان دی. حشمت سهار؟ حشمت سهار هغه خپل نوم حشمت سهار هغه زما ګاونډیان دی، زما هم ودانې ده، ورته ودانې ده. اچھا جی. د کارن خان د کومه سندره خوښه ده؟ کارن خان زما خوښه عرفان خان سندره پېښور کو پېښور دی. پېښور خو پېښور دی. جی. اچھا او بهر ملک ته چې ته لاړ شې یا په خپل هېواد کې به هم د پښتو سندرې اورې؟ جی اورم په ځانګړې توګه پښتونستان دی او د فرهاد داریا سندره اصلي وطن. افغاني چې کومه ترانه ده جی. تعلیمي زده کړې څومره کړې دي په خپل هېواد کې؟ زما تعلیم زما هېواد کې بی ای د بهرنیو سیاستي او تاریخ کې. سیاست او تاریخ کې؟ جی. اوکې ډېر ښه. مزید زده کړې کوې؟ مزید ایجوکیشن مزید هم مخکې بوزې؟ د استرالیا کې بی ای جی بیچلر. بیچلر نه مخکې لګیا یې که بس ختم دې کړو؟ زه غواړم شاید راتلونکی کال ماسترز ډګري زده وکړم انشاءالله. او پښتو ویلې هم شې لیکلی چې وي؟ جی لیکلی شم خو ما پیدا کړی دی چې په ځانګړې توګه پېښور کې د پېښوري پښتو پوهېدلو لپاره لږ مشکل ده ځکه چې دوی زیات اردو کلمې استعمالوي. زیات تر پکې اردو مونږ اچوو. جی. تبه کړې مې ده مونږ پښتو. جی. ګرانو کتونکو که دې هم د اعتراض یوه خبره زه تاسو ته خپله وکړم چې مونږ پښتانه نه خو چې په پېښور کې یا په دې پاکستان کې مونږ کم پښتانه اوسو ډېر زیات دی ما غوندې داسې دي چې نه په پښتو په لیکلو پوهېږي او نه پښتو په ویلو پوهېږو او نه په انګریزي پوهېږو نه په اردو پوهېږو. ده هم دا ګیله وکړله چې د پېښور خلک چې کم دي دلته په پېښور کې چې کومه پښتو ده زیات تر ماته مشکل ځکه دی چې پکې اردو او نورې ژبې پکې مکس کړي دي تاسو. نو د چې کومه زده کړې ده افغانۍ چې کوم پیور پښتو ده دې کوشش هغه کړی دی چې هغه زده کړم. کابل ته چې ځې کابل کې د څو ورځې دي هلته به څومره ټیم تېروې؟ زه غواړم ټول افغانستان کې تقریبا یو میاشت لپاره ته ځم لاړ شم. جی یو میاشت. هلته خو فارسي هم ده؟ من فقط کومې میتوانم ډېرې صحبت کنم انشاءالله کله از افغانستان ته ځم زیات فارسی زده کوم. فارسی به زده کوې؟ انشاءالله. په دې یوه میاشت کې به زده کړې؟ زه هیله کوم چې نور فارسی زه به زده کوم. څه فکر لرې پښتو ګرانه ده په زده کولو کې یا فارسی؟ فکر کوم چې پښتو ډېر مشکل ژبه ده. په وروستیو کې هم اردو ژبه زده کړی پیل کړی او اردو لږ زیات آسان ده. اردو آسانه ده؟ جی. پښتو ګرانه ده؟ پښتو زیات ګرانه ده. فارسی به هم گذاره وکړې؟ تر اوسه ډېر فارسی نه پېژنم. په پېښور کې دلته د پېښور ښار ته خبره وکړه. عرفان خان وایي چې پېښور خو پېښور دی که څه دې وخوړل په پېښور کې د خوراک څه وخوړل؟ پېښور کې زما ډېر خوښېږي چې د خلک دوی د پېښوري خپل خلک هر وخت زیات خوشحال دي او دوی درته زیات میلمه پالنه ورکوي او پېښور کې خوشحال خار احساس کیږي. نه خوراک زه وایم څه دې وخوړل؟ غوښه دې وخوړله؟ پای دې وخوړلې؟ سموسې دې وخوړلې؟ څه دې وخوړل؟ پرون ناشته لپاره ما پای خوړلی دی. جی پای زیات خوندور و. څنګه وی؟ خوندور و. رښتیا زما خوښېږي. ښه او دلته خو فالوده مشهوره ده؟ فالوده ما لپاره زیات خوږ ده.
خوږ دی زما خوښیږي د پلین کلفه. پلین کلفه جی اچھا دی وخوړل. او دلته د چولې دی وخوړې د پېښور چولې جی خوړلی دی او چولې او روټۍ او لوبیا او پلاو فرني زما خوښه ډوډۍ ده. دا څه میسج به ورې خپل استرالیا ته دلته پاکستان دی وکړو پېښور دی وکړو افغانستان ته روانې استرالیا ته به څه میسج یوسي داسې څه بدلون هغې ځای کې خلک څنګه دي دلته خلک څنګه دي او ښه دلته څه دي او بد څه دي دلته؟ فکر کوم چې استرالیا خلک پاکستان په هکله ډېر شی نه پېژني او زه غواړم چې د استرالیا خلک د لویدیځي خلک چې زیات شی پېښور او پاکستان په هکله زده وکړي انشاءالله. جی مننه خوشاله اوسئ ډېره مننه ګرانو کتونکو. جسپر چې د استرالیا راغلی دی او د کوشش کوي چې زه پښتو هم زده کړم بلکې زده کړی دی وی چې خو زه چې کومه اوریجنل پښتو ده د افغاني پښتو د کوشش کوي چې زه هغه زده کړم او په پېښور کې دلته دا یوه ګیره ده وکړله چې تاسو د پېښور خلک چې کوم یې پښتو کې تاسو نورې ژبې هم ګډې کړي دي او دې وجې نه ماته تکلیف ته دی هغې وجې نه. خو انیوې مونږ ګورو چې دا ډېر عمر هم نه دی د صرف بی اے پورې ایجوکیشن یې کړی دی خو بیا هم د انټرنیټ د لاره مونږ هم موبایلونه استعمالوو په کور کې هم ماشومان هم لګیا وي خو دا هغه خلک دي دا هغه قومونه دي دا هغه قوتونه دي چې د انټرنیټ نه هم فایده اخلي. انټرنیټ د خپل استاد جوړ کړی دی یقینا د هم په هر فیلډ کې چې څوک څنګه زده کړې کوي انټرنیټ د لارې زده کولی شي لکه څنګه چې جسپر یو هغه کردار دی چې د پښتو ژبه د انټرنیټ د لارې ډېره زده کړې ده او دوی وایي چې زه به نور هم دغه ژبې کوشش کوم چې زه په لیکلو باندې هم زیات ځان پوه کړم او په ویلو باندې هم. قدرمنو کتونکو د داسې خلکو احترام هم پکار دی عزت هم پکار دی چې څوک د بلې ژبې درناوی ورکوي دلته راغلي دي دا خلک دا یو پازیټیو یا نیگیټیو لکه منفي یا مثبت سوچ په وړي او خبرې به کوي خو د چې اوسه پورې څه کتلي دي په پېښور کې خصوصا په ټول پاکستان کې یا پېښور ته راغلي دي دوی وایي چې دا خلک میلمه پاله هم دي میلمه دوست هم دي او دلته خوراکونه هم دي او ښه دي زبردست دي خو دا یوه ګیله چې کومه یې کړې ده نو موږ به کوشش وکړو چې پښتو زده کړو پښتو لولو او پښتو نور خلکو ته وښیو. د یو بل پروګرام پورې ما ته راکړئ اجازت تر هغې هم په الله سپارم د الله په امان.